بسم الله الرحمن الرحیم. ثلاثی مزید مطلق به حمزه وصل را 5 باب اسباب اول افعال. په پرونی سبق کې تقریبا 14 خبرې ذکر شوې وې. اول د باب انفعال علامه چې علامه د دې باب علامه صاحب ویلې دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه مخکې نون زائد وي. دویم د باب انفعال خاصیت چې دا باب همیشه دپاره لازم راځي. دریم یوه قاعده د باب انفعال دپاره چې هر هغه لفظ چې د هغې په فا کلمې کې لام میم نون را یا د حروف دین څخه کم حرف راغلی وي هغه لفظ د باب انفعال نه راځي. که چیرې د دغې لفظ نه د باب انفعال معنا چې لزوم ده حاصلول مقصود وي نو د باب انفعال په ځای به چا ته وړلی کېږي؟ افتعال ته وړلی کېږي. بیا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کړه د باب افعلال علامه. علامه صاحب ویلې چې د دې باب یو علامه دا ده چې په دې کې لام کلمه مکرر راځي، تکرار د لام کلمې وي. دویم علامه دا ده چې په دې کې د دې په ماضي کې د حمزه وصلي نه وروسته څو حروف راځي؟ 4 حروف راځي. بیا څلورم نمبر خبره د دې باب افعلال په بعضې صیغو کې تعلیلات هغه یې درته ذکر کړ. بیا شپږم نمبر خبره وه فائده علامه صاحب ذکر کړله چې د باب افعلال دا لام کلمه اکثر مشدد راځي، لیکن په ناقصو د دې باب کې لام کلمه مشدد نه راځي، ځکه په ناقصو د دې باب کې احکام د چا جاری کیږي؟ د لفیف. صحیح شو، احکام د لفیف چیاس بعد می آیا. او بیا اتم نمبر خبره اوم نمبر خبره د باب افعلال علامه. علامه صاحب ویلي چې د دې باب علامه دا ده چې په دې کې لام کلمه مکرر راځي او د اول لام نه مخکې پکې څه راځي؟ الف زائده. بیا چې د اتم نمبر خبره چې دغه الف په مصدر کې په چا سره بدلیږي؟ په یا سره، د ما قبل کسرې د وجې نه. بیا نهم نمبر خبره وه د باب افعلال د صیغو د تعلیلاتو کیفیت. لسم نمبر خبره وه د باب افعلال او افعلال د خاصیت. علامه صاحب ویلي چې دا دواړه بابونه همیشه دپاره څه راځي؟ لازم راځي، لازمي بابونه دي استعمالیږي. یولسم نمبر خبره د باب افعال علامه چې په دې کې عین کلمه مکرر راځي، د دواړو عینونو په منځ کې څه وي؟ واو. او دولسم نمبر خبره څه وه؟ چې د دې باب افعلال کې دغه واو بدلیږي په چا سره؟ په یا سره، د ما قبل کسرې د وجې نه. د میعاد القانون دی. او دیارلسم نمبر خبره څه وه؟ د دې باب د باب افعال خاصیت چې علامه صاحب ویلي دا باب اکثر څه راځي؟ لازمي استعمالیږي، لیکن کله کله متعدي هم استعمالیږي. صاحب د صحاح قول مې ویلی و تاسو ته. او څوارلسم نمبر خبره څه وه؟ د باب افعال علامه د دې باب دا وه چې په دې کې واو څه راځي؟ مشدد راځي. صحیح شو، خو دا باب هم اکثر څه استعمالیږي؟ لازمي استعمالیږي. صحیح شو، کله کله متعدي استعمالیږي. نو نن علامه صاحب فرمایي ثلاثی مزید مطلق به حمزه وصل را 5 باب است. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان فصل سوم پورې 14 خبرې ذکر کول. اول
د ثلاثي مزید فيه مطلق د ب حمزه وصل د ابوابو تعداد به ذکر کی. دویم نمبر خبره د باب افعال علامه دا به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره یو فایده به درته ذکر کی د باب افعال مبارک. څلورم نمبر خبره د باب تفعیل علامه به ذکر کی او ورسره صرف صغیر د باب تفعیل. او پنځم نمبر خبره د باب تفعیل بعض نور اوزان به ذکر کی. د باب تفعیل د مصدر بعض نور اوزان به ذکر کی دلته. شپږم نمبر خبره د باب مفاعله علامه او صرف صغیر به ذکر کی. او اوم نمبر خبره د باب مفاعله د ماضی مجهول تعلیل به ذکر کی. وشوی. اتم نمبر خبره د باب تفعل علامه او صرف صغیر به ذکر کی. نهم نمبر خبره د باب تفاعل علامه به ذکر کی او د هغه صرف صغیر به ذکر کی. لسم نمبر خبره د دې باب تفاعل د ماضی مجهول تعلیل به ذکر کی، اعلال به ذکر کی. او یولسم نمبر خبره قاعده به ذکر کی د تای مضارعت والا یا د تقبل او تظاهر والا قاعده. او دولسم نمبر خبره قاعده د اطهر او اساقل والا به ذکر کی. او دیارلسم نمبر خبره یو فایده به ذکر کی. او څوارلسم نمبر خبره دفع د یو اعتراض به وکړي. څو خبرې شو؟ څوارلس. نو نننی سبق مشتمل په څو خبرو باندې دی؟ څوارلس. اولنۍ خبره څه وه؟ د ب حمزه وصل د غیر ملحق یا د مطلق ابوابو تعداد. نو علامه صاحب فرمایي چې د ب حمزه وصل د پاره ټول 15 بابونه راځي. څو بابونه راځي؟ 15. او شپږ او اووه او 15 مخکې څو بابونه دي؟ اووه او شپږ 15 12 کېږي. نو د ثلاثي مزید فيه مطلق دپاره ټول څه بابونه دي؟ 12 بابونه. نو د اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې ثلاثي مزید مطلق د ثلاثي مزید مطلق ب حمزه وصل د ب حمزه وصل را 5 بابس لره 15 بابونه دي. باب اول افعال، اولنی باب څه دی؟ افعال. دویم تفعیل، سه مفاعله، تفاعل او تفاعل، 15 بابونه. دویم نمبر خبره څه وه؟ د باب افعال علامه. علامه صاحب فرمایي چې د دې باب 2 علامې دي. یوه علامه دا ده چې د دې باب په ماضي کې، د دې باب په څه کې؟ ماضي او په امر کې حمزه قطعیه راځي. او دویمه علامه دا ده چې د دې باب په مضارع معلوم کې علامه د مضارعت مضموم راځي. صحیح شو؟ او صرف صغیر لاندې ذکر دی. دا دویم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. علامت آن، علامت د باب افعال حمزه قطعیه، حمزه قطعیه ده در ماضی و امر، په ماضی او امر کې. او دویمه علامه و علامت مضارع آن در معروف هم مضموم می باشد. او علامت د مضارعت د علامه د مضارعت د باب
در معروف هم مضموم می باشد و معلوم که هم مضموم راځي. تصریف اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فهو مکرم. الامر منه اکرم والنهی عنه لا تکرم. الظرف منه مکرم. اکرم یکرم اکراما. اکراما په دې صرف صغیرونو کې مونږ تقریبا چې باب اولم شروع کړی دی د هغې ورځې نه اورو چې صرف دا مصدر په دې کې څه راځي؟ منصوب. ولې منصوب دی؟ ځکه چې دا مفعول مطلق جوړیږي د چا؟ د ما قبل فعل. صحیح. خو راځه اکرم امر د دې بعد څه راځي؟ اکرم. په دې باندې اعتراض راځي. اعتراض دا دی چې د امر کې حکمه حمزه چې راځي هغه د قانون موافق مضموم راځي یا مکسور راځي. په امر کې چې کومه حمزه راځي هغه د قانون موافق څه راځي؟ مضموم یا مکسور راځي. او دلته د باب افعال په امر کې د حمزه نه مضموم ده او نه مکسور ده بلکې څه ده؟ مفتوح ده. دا مفتوح ولې راغلی؟ صحیح شو. دا مفتوح ولې ده؟ جواب دا دی چې صحیح دی. مون قانون ویلی دی چې د امر په اول کې چې کومه حمزه راځي هغه څه راځي؟ د قانون موافق مضموم یا مکسور راځي. که مضارع مضموم العنوان نو حمزه به څه راوړلی شي؟ مضمومه. مکسور العنوان نو څه به راوړلی شي؟ د مضموم العین په صورت کې څه دی؟ ضمه. او مکسور العین او مفتوح العین صورت کې څه؟ کسره. نو دا قانون د حمزې وصلیې باره کې دی. دا قانون د چا باره کې دی؟ حمزه وصلیې باره کې. او دلته دا د باب افعال په امر کې چې کومه حمزه ده دا حمزه وصلیه نه ده بلکې دا کومه حمزه ده؟ قطعیه ده. د هغه حمزه ده چې په فعل مضارع کې حذف شوې وه د هغه حمزه قطعیه واپس راغله. نو هلته مفتوح وه نو دلته هم څه ده؟ مفتوح ځکه ده. صحیح دی. والنهی عنه لا تکرم ظرف منه مکرم. حمزه قطعی که در ماضی بود در مضارع بیفتد. دریم نمبر خبره څه وه؟ فایده. علامه صاحب فرمای کما حمزه قطعیه چې د باب افعال په ماضی کې وه هغه حمزه قطعیه د دې باب په مضارع کې حذف کیږي. حمزه قطعیه په مضارع کې څه کیږي؟ حذف کیږي. کچیرې هغه حمزه د دې باب په مضارع کې حذف نه کړلی شي بیا د دې مضارع راځي یو اکرمو یو اکرمانی یو اکرمونه تو اکرمو تو اکرمانی یو اکرمنا. صحیح شو. نو د دې مضارع واحد متکلم بیا راځي او اکرم. د دې مضارع معلوم د دې مضارع واحد متکلم بیا څه راځي؟ مضارع او اکرمو. نو په دې کې بیا دوه حمزاګانې جمع کېږي. اجتماع د حمزتین راځي او اجتماع د دوه حمزو دا سبب د ثقل. اجتماع د څو حمزاګانو؟ دوه حمزاګانو. دا سبب د څه شي دی؟ ثقل دی. چې سبب د ثقل دی نو د دې او اکرمونه دغه دویمه حمزه خلاف القیاس حذف کړلی شوله د پاره د تخفیف. د او اکرمونه دویمه حمزه خلاف القیاس حذف کړلی شوله د پاره د څه شي؟ تخفیف. ځکه د قانون تقاضا دا ده د اوادم والا قانون چې دغه دویمه حمزه په واو سره بدله کړلی شي. لیکن د هغه قانون پکې جاری نه کړلی شو بلکې خلاف القانون خلاف القیاس دغه دویمه حمزه څه کړلی شو؟ حذف کړلی شو د پاره د چا؟ تخفیف. اوادم قانون به یو څو صفحې وروسته انشاءالله راشي. صحیح دی.
دا قانون داسې دی چې هغه کلمه چې په هغې کې دوه همزاګانې جمع شي په دې دواړو کې یوه همزه هم مکسور نه وي نو دویمه همزه په واو سره بدلول واجب دي. صحیح شو. نو دلته قانون تقاضا دا ده چې دغه دویمه همزه په چا سره بدله شي؟ واو سره. لیکن هغه قانون پکې نه جاری کېږي بلکې خلاف القانون خلاف القیاس دویمه همزه څه کېږي؟ حذف کېږي. صحیح شو. دپاره د څه شي؟ تخفیف. او د مضارع معلوم په باقي صیغو کې د حمزه حذف کیږي د دې دپاره چې د دې مضارع معلوم ټولې صیغې یو شان شي. مضارع معلوم په ټولو صیغو کې څه راشي؟ موافقت راشي. صحیح شو. په دې خبره باندې ورسېږي راځي اوس ګورئ چې کتاب راته څه وایي. دا دریم نمبر خبره علامه صاحب فایده ذکر کوي په دې باره سره چې حمزه قطعی کې در ماضی بود هغه حمزه قطعیه چې په ماضی کې وه در مضارع بیفتد هغه په مضارع کې غورځېدلې ده. په مضارع کې څه شوه؟ غورځولی شوه یا غورځېدلې. ورنه مضارع یوکرمو یوکرمان می آمد ګینې مضارع بیا څه راتله؟ ګینې مضارع یوکرمو یوکرمان الخ تر آخره پورې ووایه می آمد براتلله. بس در او اکرمو بس په او اکرمو کې چې واحد متکلم ده دو حمزه جمع می آمد دو حمزهګانې جمع شوې بسبب کراهت آن د وجې د کراهت د مراد ثقل دی. صحیح دی. د وجې د ثقل د آن دغه د اجتماع د حمزتینو از آن حذف یک همزه مناسب بود. د دینا یوه همزه حذف کول مناسب و بس برای موافقت بس د پاره د موافقت از جمله صیغ مضارع حذف کردن د ټولو صیغو د مضارع نه حمزه حذف کړلی شو. په دې ورسېدې. راځي څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي باب دوم تفعیل علامتیان تشدید عینس. څلورم نمبر خبره څه وه؟ د باب تفعیل علامه. علامه صاحب فرمایي د دې باب علامه دا ده چې په دې کې عین کلمه مشدد راځي. عین کلمه په کې څه وي؟ مشدد وي. یوه علامه یې دا ده او چې عین کلمه مشدد وي او د دې عین کلمې نه مخکې څه نه وي؟ د فا کلمې نه مخکې څه نه وي؟ تا پکې نه وي. او دویمه علامه د دې باب دا ده چې د دې باب په مضارع معلوم کې هم علامه د مضارعات مضموم راځي. ورسېدې په دې. راځه دا دویم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي علامتیان تشدید عینس. علامه د دې باب دا تشدید د عین کلمې دا بې تقدم تا برفا بغیر د تقدم د تا نه په فا باندې. و علامت مضارع در این دویمه علامه و علامت مضارع در این باب هم در معلوم مضموم می باشد. او علامت مضارعات په دې باب کې د دې باب په مضارع معلوم کې هم مضموم وي چون لکه التصریف گردانی دن په معنا د اړولو سره. صرف يصرف تصريفا فهو مصرف وصرف يصرف تصريفا فهو مصرف. الامر منه صرف والنهي عنه لا تصرف الظرف منه مصرف. پنځم نمبر خبره څه وه؟ د باب تفعیل بعض نور اوزان. نو هغه علامه صاحب درته په دې باره سره ذکر کوي چې مصدر این باب بر وزن فعال هم آید چې د باب تفعیل مصدر کله کله په وزن د چا راځي؟ فعال هم راځي. لکه کذاب قرآن کریم کې شته قال الله تعالی وکذبوا بآیاتنا کذابا. اوس دا کذابا څه دی؟ مصدر دی او مفعول مطلق دی د کذبو دپاره. او دارنګې کله کله د باب تفعیل مصدر په وزن د فعال هم راځي. د چا په وزن راځي؟ فعال لکه سلام او کلام. دارنګې کله کله د باب تفعیل مصدر په وزن د تفعیلتون هم راځي. وزن د چا هم راځي؟ لکه تبصرتون. صحیح شو؟ تجربتون.
دغه شان کله کله د باب تفعیل مصدر په وزن د تفعال هم راځي، لکه تکرار. دا تکرار چې موږ وایو دا چې دی مصدر، صحیح شو، په وزن د چا راځي؟ تفعال. او دارنګې کله کله د باب تفعیل مصدر په وزن د تفعال هم راځي، لکه تب یا نون، تبیانا لكل شيء وهدى ورحمه. قرآن کې شته، په دې ورسېږي. نو دا خبره علامه صاحب دا 5 نمبر خبره ذکر کوي چې مصدري این باب مصدر د دغه باب تفعیل بر وزن فعال هم آیت په وزن د فعال هم راځي، چون کذاب لك کذاب قال الله تعالی وكذبوا بآیاتنا کذابا. و بر وزن فعال هم آیت په وزن د چام راځي؟ فعال هم راځي، چون سلام و کلام او دریو ما درته خارج نه ویلې، صحیح شو، درې وزنونه. باب سو مفاعلت 6 نمبر خبره څه ده؟ د باب مفاعله علامه. نو هغه علامه صاحب درته ذکر کوي چې د باب مفاعله علامه دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه وروسته څه راځي؟ الف زائد وي، خو د فا کلمې نه مخکې په دې کې څه نه وي؟ تا زائده پکې نه وي، صحیح شو. او دویمه علامه دا ده چې د دې باب په مضارع معلوم کې هم علامه د مضارعات څه راځي؟ مضموم. نو دا 6 نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي علامت آن زیادت الف است. علامه د دې باب زیادت د الف ده بعد فا، پس د چانا فانا، خو به تقدم تا بر فا، بغیر د تقدم د چانا د تانا په فا باندې. دا د به تقدم د تا قید ذکر لګی چې د دې سره احتراز راشي د کوم باب نه؟ تفاعل. هغه کې هم د فا کلمې نه وروسته څه ده؟ الف زائد دی، لیکن په هغې کې د فا کلمې نه مخکې څه وي؟ تا زائد وي. او تفعیل کې چې بې تقدم د تا قید لګولی دی په هغه سره احتراز راشي د باب تفاعل نه قید ځکه لګوي چې په بعد د باب تفاعل عین کلمه هم څه راځي؟ مشدد راځي، خو په هغې کې د فا کلمې نه مخکې څه وي؟ تا وي، او باب تفعیل کې تا نه وي. نو هر دویم علامه دا علامت مضارع در این باب هم در معروف مضموم می باشد. علامه د مضارعات د دې باب هم په فعل مضارع کې مضموم وي، چون المقاتله والقتال با هم کارزار کردن دی او بل سره جنگ کول. تصریف قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا فهو مقاتل، وقتل يقاتل مقاتلة وقتالا فهو مقاتل. الأمر منه قاتل والنهي أن لا تقاتل ظرف منه مقاتل. تر فعل ماضی مجهول. اوم نمبر خبره څه وه؟ د باب مفاعله په فعل ماضی مجهول کې تعلیل. نو هغه علامه صاحب درته ذکر کوي په دې عبارت سره چې در فعل ماضی مجهول الف بسبب ضمه. علامه صاحب فرمایي چې د باب مفاعله په ماضی مجهول کې د زور با قانون لګېدلی دی، د زور با او د محارب وروسته را روان دی چې په دې کې الف واقع شو وروسته د چا نه؟ د ضمې نه. نو دغه الف بدل په چا سره کړلی شو؟ په واو سره بدل کړلی شو یا په واو سره بدل کړی شوی دی. نو دا خبره علامه صاحب ذکر کوي. دا اوم نمبر خبره چې در فعل ماضي مجهول په د دې باب په فعل ماضي مجهول کې الف بسبب ضمه، الف د ضمې، الف بسبب ضمه ما قبل، الف د ما قبل ضمې د وجې نه واو شو، دا واو شو د کوم قانون د وجې نه؟ زور به محاربو. باب چهرم تفاعل علامت تشدید عین با تقدم تا برفا. باب چهرم تفاعل علامتش. اتم نمبر خبره څه وه؟ د باب تفاعل علامه. نو علامه صاحب د دې باب علامه ذکر کوي چې د دې باب علامه دا ده چې په دې کې عین کلمه مشدد وي سره د تقدم د تانه په فا کلمې باندې، سره د تقدم د چانه تانا په چا باندې؟ فا. یعنی په دې کې د فا کلمې نه مخکې څه زائد وي؟ تا زائد وي. نو دا اتم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې علامت تشدید عین علامه د دې باب
تشدید مشدد کېدل د عین کلمې دي. با تقدم تا برفا سره د تقدم د تانه په فا باندې چون. التقبل بزیرفتن په معنا د قبلولو سره تصریف گردان. تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل. الأمر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل. الظرف منه متقبل. باب پنجم تفاعل علامت زیادت الف اس بعد فا. نهم نمبر خبره څه د باب تفاعل علامه. علامه صاحب فرمایي د دې باب علامه دا ده چې په دې کې د فا کلمې نه وروسته څه زاید وي؟ الف زاید وي او د فا کلمې نه مخکې څه زاید وي؟ پکې تا پکې زاید وي. فا کلمې نه وروسته الف او د فا کلمې نه مخکې تا زاید وي. نو دا علامه صاحب ذکر کوي باب پنجم تفاعل علامتش علامه د دې باب زیادت الف زیادت د الف د بعد فا پس د فا کلمه و زیادت تا قبل فا او زیادت تا د مخکې د چانه فا کلمه چون. التقابل بیک دیگر مقابل شدن د یو بل سره مخامخ کېدل. صرف صغیر تقابل يتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل يتقابل تقابلا فهو متقابل. الأمر منه تقابل والنهي عنه لا تتقابل. الظرف منه متقابل. در ماضی مجهول الف بسبب ضمه ما قبل واو شودا. لسم نمبر خبره څه د باب تفاعل د ماضی مجهول تعلیل. نو علامه صاحب فرمایي چې د دې باب په ماضی مجهول کې الف د ما قبل ضمې د وجې نه په چا سره بدل شوی دی؟ په واو سره بدل شوی. د کمې قاعدې د وجې نه زوري به مخکې چې تېره شوله صحیح دی. زوري به محا ریب والا قانون د وجې نه. دغه شان د باب تفاعل او تفاعل په ماضی مجهول کې تای تفاعل او تفاعل مضموم راځي. دغه شان د باب تفاعل او تفاعل په ماضی مجهول کې تا د تفاعل او تا د تفاعل څه راځي؟ مضموم راځي. د هغې قاعدې د وجې نه علامه صاحب فرمایي چې هغه مې درته مخکې ذکر کړې ده چې هغې نوم و قاعده د ماضي مجهول. قاعده د ماضي مجهول څه وه؟ چې د ما قبل آخر نه چې کوم حرف دی هغې ته به حرکت د څه ورکولی کېږي؟ هغې نه علاوه چې څومره حروف دي ټولو ته به حرکت د څه ورکولی کېږي؟ متحرک حروفو ته به حرکت د ضمې ورکولی کېږي. نو دغه تا د تفاعل او تفاعل د هغه قانون د وجې نه څه ګرځېدلی؟ مضموم ګرځېدلی. دا درته ذکر کوي علامه صاحب در ماضي مجهول الف په ماضي مجهول کې الف بسبب ضمه الف بسبب ضمه ما قبل الف د ما قبل ضمه د وجې نه واو شده واو شوی دی. و تا در این باب او تا په دې باب کې تفاعل کې و در تفاعل او په باب تفاعل کې بقاعده کې نوشته د هغه قانون د وجې نه چې درته لیکلی مې دا طالب جانه یعنی این کې غیر ما قبل یعنی دا چې غیر د ما قبل آخر نه علاوه د ما قبل آخر نه در ماضی مجهول په ماضی مجهول کې هر متحرک مضموم میشود. هر متحرک حرف هغه مضموم کیږي بس مضموم گشته. نو دا تا د تفاعل او تفاعل څه وګرځېد؟ مضموم. داسې وایه و تا درین باب و در تفاعل مضموم گشته بقاعده کې نوشته. صحیح شو؟ سره ښه خوند به وکړي بیا. تا درین باب و در باب تفاعل مضموم گشته بقاعده کې نوشته. په دې کې تا د تفاعل او تفاعل مضموم وګرځېدله. دا قانون د وجې نه چې لیکلې مې ده قاعده چې ده یعنی این کې غیر ما قبل آخر در ماضي مجهول هر متحرف مضموم می شود. دا سویم نمبر خبره. لسم نمبر خبره. یو لسم نمبر خبره څه وه؟ قاعده. د قاعدې نوم دی د تا مضارعت والا قاعده
یا د تقبله او د تظاهره والا قاعده دا دواړو نومونه دي صحیح دی قانونچې کې به تاسو تا مضارعت والا نوم اورئ او دلته څه دی تقبله او تظاهره قاعدې خلاصه دا ده چې کله د باب تفعل او تفاعل په مضارع معلوم کې دو مفتوح تاګانې جمع شي نو یوه ته حذف کول جایز دي قاعدې باندې پوه شو مثال یې دی لکه تقبله اصل کې څنګه و تقبلو اصل کې څنګه دی تتقبلو دوه تاګانې جمع شولې د مضارع معلوم کې او دواړه څه دي مفتوح دي نو یوه تا په دې کې څه دي حذف کول جایز دي کومه تا حذف کول په دې کې اختلاف دی بعضې علما وایي چې اولنۍ ته بعضې وایي چې دویمه ته صحیح شو بصریانو کوفیانو په دې کې څه دی اختلاف دی قاعده درین هر دو باب دا یو لسم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې قاعده درین هر دو باب په دې هغې دواړو بابونو کې تفاعل او تفاعل در مضارع په مضارع کې هرگاه دو تای مفتوحه جمع شوند هر کله چې دوه مفتوح تاګانې جمع شي جایز دي که یک را حذف کنند چې یو تا څه کړلی شي حذف کړلی شي چون تقبلو لکه تقبلو درته تقبلو په تتقبلو کې وتظاهرونه درته تظاهرونه او تظاهرونه په څه کې په تظاهرونه کې تظاهرونه قرآن کې شته دی که نه پاس حاشیه کې هم تاسو لیکلی تظاهرونه علیهم بالاسم والعدوان دولسم نمبر خبره څه وه قاعده د اطهره او اساقله والا قاعده د قاعدې خلاصه دا ده کله چې د باب تفاعل او تفاعل په فا کلمه کې تا سا جیم دال زال سین شین صا ضاد طا ظا د دغې 12 حرفونو څخه یو حرف راشي نو تا د تفاعل او تفاعل د فا کلمې هم جنس کول جایز دي او بیا جنس په جنس کې مدغم کول واجب دي قاعدې پوه شوئ نو دا مثال یې څه دی لکه اطهر اصل کې څه دی تطهر صحیح شو څه دی تطهر دا به پرېږدي دا به فایده کې ووایو یطهر اصل کې څنګه دی یتطهر یتفعل باب تفاعل دی فا کلمې کې څه واقع شو طوا واقع شو صحیح شو فا کلمې کې څه دی یتطهر نو طوا دغه تای تفاعل بدل په چا سره کړی شو په طوا سره او بیا طوا په طوا کې څه کړی شو نو څه ترې جوړ شو یطهر صحیح شو دی مثال راځه دا 12 نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي قاعده چون فای ازین دو باب کله چې فا کلمه د دغې دو بابونو باب تفاعل او تفاعل یک ازین حروف باشد یو د دغې حروفونه وي چې کم دي تا سا جیم دال زال سین شین صا ضا طا ظا جایز دی که تای تفاعل و تفاعل را چې تا د تفاعل او تفاعل را بفا کلمه بدل کرده په فا کلمې سره بدل کړی شي در آن ادغام کنند او دا فا کلمه بیا په تای تفاعل کې مدغم کړی شي ورسېدې په دې ودرین صورت در ماضی 14 نمبر خبره 14 نمبر خبره څه وه فایده نو فایده درته علامه صاحب په دې باره سره ذکر کوي چې ودرین صورت در ماضی و امر حمزه وصل خواهد آمد کله چې دغه مذکوره قاعده د اطهره اساقله والا قاعده د باب تفاعل او تفاعل په ماضی او په امر کې ولګېږي نو په دې صورت کې د ماضی او امر په ابتدا کې حمزه وصلی راوړل کېږي څه راوړل کېږي حمزه وصلی ځکه چې ابتدا بالساکن څه دی محال ابتدا بالساکن نه راځي په کلام عرب کې ورسېدې په دې باندې فایدې باندې ورسېدې کله چې دغه قاعده د اطهره د باب تفاعل او تفاعل په فا کلمې په هغه کې ماضي یا په امر کې ولګېږي نو بیا به
د دې باب په ماضي او امر کې د دې قاعدې جاری کول نه وروسته څه راوړلی کېږي؟ حمزه وصلي. دې د وجې نه چې ابتدا بالساکن څه دی؟ محال. په کلام عرب کې ابتدا په ساکن سره نه کېږي، دا محال. په دې ورسېږي. نو دا فایده درته علامه صاحب ذکر کوي. مثال یې څه دی؟ لکه اطهر. اطهر څه دی؟ طهر اصل کې باب تفاعل ماضي ده. نو دلته د باب تفاعل په فا کلمې کې څه واقع شو؟ طوا واقع شوې ده. چې طوا واقع شوې ده نو تای تفاعل به په چا سره بدلول جایز دي؟ په طوا سره. دا فا کلمې هم جز کول جایز دي. نو بدلم که بیا چې دی دا طوا په طوا کې څه کړه؟ مدغم کړه. چې مدغم هم کړله اوس چې دی دغه څه دی؟ ابتدا بساکن راځي. ځکه اولنۍ طوا د ادغام دپاره ساکن کړې وه. نو چې ادغام دپاره هم ساکن کړې وه اوس ابتدا بساکن راځي. نو ابتدا بساکن نه د بچ کېدلو دپاره په اول کې به څه راوړلی شي؟ حمزه وصلي. نو اول کې حمزه وصلي راوړله نو د څه ترې جوړ شو؟ اطهره. همدقه شان اساقله هم دی. اساقله د چا نه جوړ دی؟ تساقله نه. اصل کې تساقله دی. د باب تفاعل په فا کلمې کې څه واقع شو؟ سا. نو دا تای تفاعل په چا سره بدلول جایز دي؟ سا سره. سا سره هم بدل که بیا اولنۍ سام ساکن کړه د ادغام دپاره. نو اولنۍ سا په دویمې سا کې مدغم کړه نو څه ترې جوړ شو؟ نو ابتدا کې حمزه وصلي راوړله نو څه ترې جوړ شو؟ اساقله. په دې فایدې ورسېدې. دا فایده علامه صاحب درته ذکر کوي چې و در این صورت په دې صورت کې کله چې دا قاعده ولګېږي در ماضي و امر په ماضي او امر کې حمزه وصل خواهد آمد. حمزه وصلي راځي. کومه حمزه راځي؟ ځکه چې ابتدا بساکن څه دی؟ محال. باب افعل و افعل کې صاحب منشعب 14 نمبر خبره څه وه؟ دفع د اعتراض. اعتراض دا دی چې علامه صاحب دلته د ثلاثي مزید غیر ملحق ټول څو بابونه ذکر کړل؟ 12 بابونه. اوه د حمزه وصلي بابونه او 15 د بې حمزه وصل بابونه. صحیح شو؟ نو اوه 15 ټول څو کېږي؟ 12. علامه صاحب دلته د ثلاثي مزید غیر ملحق ټول بابونه څو ذکر کړ؟ 12. حالانکه د صاحب د منشعب چې دی د ثلاثي مزید غیر ملحق د پاره 14 بابونه ذکر کړي دي. څو بابونه ذکر کړي دي؟ 14 بابونه ذکر کړي دي. هغه چې دی 12 همدغه مخکینی بابونه کم چې علامه صاحب ذکر کړل همدغه دي او یو ورسره باب افعل دی او بل ورسره باب افاعل دی. بل ورسره څه دی؟ افعل او بل ورسره افاعل چې هغه دغه دوه بابونه هم په حمزه وصلي بابونو کې شمار کړي دي. نو دا ټول 12 بابونه جوړیږي. نو علامه صاحب دلته ټول 14 بابونه جوړیږي. نو دلته علامه صاحب 12 ولې ذکر کړل؟ اعتراض ورسېد چې د ثلاثي مزید فی غیر ملحق ټول بابونه څو دي؟ 14 دي. او علامه صاحب دلته څو ذکر کړل؟ 12 ذکر کړل. صحیح شو؟ او صاحب د منشعب ټول څو ذکر کړي؟ 14. 12 همدغه مخکینی دي. یو ورسره څه دی؟ باب افعل او بل ورسره افعل دی. نو علامه صاحب دلته دا 12 ولې ذکر کړي دي؟ دا 14 ولې ذکر نه کړل؟ نو علامه صاحب جواب کوي په دې عبارت سره چې باب افعل و افعل. د جواب خلاصه دا ده علامه صاحب فرمایي چې دا باب افعل او افاعل دا مستقل بابونه نه دي لکه څنګه چې صاحب د چا شمارلی دي؟ صاحب د منشعب شمارلی دي مستقل. دا دواړه مستقل بابونه نه دي د حمزه وصلي، بلکې دغه باب افعل دا د باب تفاعل نه جوړ شوی دی. د دې مذکوره قاعدې د جاری کولو نه وروسته د چا نه جوړ شوی دی؟ تفاعل نه. او باب افاعل
دا د دغې مذکوره د اطهر قانون د جاري کولو نه وروسته د باب تفاعل نه جوړ شوی دی. نو د دې د وجې نه علامه صاحب دلته څو بابونه ذکر کړل؟ 12 بابونه یې ذکر کړل، 14 یې ذکر نه کړل. په جواب ونه رسېدل. نو دا جواب علامه صاحب ذکر کوي. باب 14 نمبر خبره باب افعال و افعال. باب افعال و افعال کې صاحب منشعب چې صاحب د منشعب آن را در ابواب حمزه وصلی شمورده چې دغه دوه بابونه لري. په ابوابو د حمزه وصلی د ثلاثي مزید مطلق کې شمارلي دي. بهمي قاعده پیدا شوه د همدغې مذکوره قاعدې د اطهر قانون د وجې نه پیدا شوي دي. دا مستقل بابونه نه دي. چون اطهر يطهر اطهرا فهو مطهر و اساقل يساقل اساقلا فهو مساقل. بس ده نن ټولې څو خبرې دي؟ 14 خبرې دي. اوله خبره څه وه؟ تعداد د بې حمزه وصلي بابونو چې علامه صاحب ویلې دا ټول څو دي؟ 15. افعال، تفعیل، مفاعلات، تفاعل او تفاعل. صحیح شو. اول بیا دویم نمبر خبره څه وه؟ د باب علامه صاحب ویلې چې دې باب یوه علامه دا ده چې د دې په ماضي او امر کې حمزه قطعي راځي. حمزه قطعي چاته ویلې کېږي؟ دا مې درته ونه ویلې. حمزه قطعي د هغې حمزې ته ویلی کېږي چې هغه په منځ د کلام کې یا د مابعد متحرک کېدلو د وجې نه نه غورځېږي. او حمزه وصلي هغې حمزه ته ویلی کېږي چې هغه په منځ د کلام کې یا د مابعد متحرک کېدلو د وجې نه څه کېږي؟ غورځېږي. او حمزه قطعي دا په 8 ځایونو کې راځي. په څو ځایونو کې راځي؟ 8 ځایونو کې. یو په مصدر د باب افعال کې، دویم په د باب افعال په ماضي کې، دریم په د باب افعال په امر کې، څلورم د فعل مضارع په واحد متکلم کې، پنځم په اسم تفضیل کې، شپږم په صفت مشبع کې، او اوم په جمع کې، او اتم په حمزه د استفهام. صحیح شو؟ څو دي؟ 8. 3 چې شو؟ مصدر د باب افعال، ماضی د باب افعال، امر د باب افعال. او څلورم چې شو په مضارع واحد متکلم فعل مضارع کې، او پنځم چې شو اسم تفضیل، او شپږم چې شو صفت مشبع، او اوم چې شو جمع کې آرام. صحیح شو؟ او اتم چې شو حمزه د استفهام. دا 8 ځایونه کې راځي. او د دې نه علاوه چې کومو ځایونو کې حمزه راځي هغه کومه حمزه ده؟ حمزه وصلیه ده. یا دریم نمبر خبره څه وه؟ فایده. علامه صاحب ویلې چې د باب افعال په مضارع کې چې دی حمزه قطعیه حذف کېږي. دې د وجې نه چې که چیرې دغه حمزه پرېښودلی شي نو د دې مضارع یکرم و یکرمان راځي په واحد متکلم د دې باب کې 2 حمزه جمع کېږي، او دا 2 حمزاګانې جمع کېدل دا سبب د ثقل دی. دې سره ثقل راځي. چې ثقل راځي نو د واحد متکلم نه یوه حمزه خلاف القیاس حذف کړلی شو. صحیح شو؟ او د باقي ګردان نه چې دی دا موافقت د وجې نه، د موافقت د ګردان د وجې نه حذف کړل چې ټولې صیغې د ګردان یو شان شي. او څلورم نمبر خبره څه د باب تفعیل علامه چې د دې علامه علامه صاحب ویلې دا ده چې عین کلمې مشدد راځي بغیر د تا نه په فا کلمې، تقدم د تا نه په فا کلمې باندې. او دویمه علامه دا ده چې مضارع معلوم کې هم علامه د مضارعت مضموم راځي. او بل چې دی د دې 5 نمبر خبره د باب تفعیل د مصدر دپاره بعضې اوزان. او 6 نمبر خبره د باب سوم علامه. او 9 نمبر خبره د باب مفاعله د ماضی مجهول تعلیل اعلان. او 8 نمبر خبره د باب تفعل علامه. او 9 نمبر خبره د باب تفاعل علامه. او 10 نمبر خبره د باب تفاعل د ماضی مجهول تعلیل. او 11 نمبر خبره د تای مضارعات یا د تقبل او تظاهر والا قاعده. او 12 نمبر خبره د اطهر اساقل والا قاعده.
او دیارلسم نمبر خبره فایده او څوارلسم نمبر خبره څه شو دفع د اعتراض بس دی